وهم شا کمپیوټر آنلاین ډیټا سنټر ته راغلاست. خدای دې وکړي روغ جوړ اوسئ. د مایکروسافټ ورلډ هوم ټیپ دویمه ویډیو ده. هر قسمه ویډیو غوښتلو دپاره زموږ واتساپ نمبر فعال دی، میسج کولی شئ. او بیا هم همدا خبره چې دا ویډیو څوک په دوکان یا یوټیوب ته نشي خیجولی. صحیح ده، دا زموږ قانوني حق دی. او که بیا چا خبر شو ځکه څوک چې خرڅوي اکثره بیا چې موږ سره تماس کې نیسي چې ما دې ځای نه واغوسته، نو د هغه په خلاف به بیا اقدام کېږي. ښه، راځو موضوع نن د مایکروسافټ ورلډ کې په تېر لیکچر کې موږ او تاسو په بریالیتوب سره دوه ګروپونه ختم کړه، کلیپ بورډ او فنډ ګروپ. ما تاسو ته ویل چې هره ورځ موږ یو ټارګټ لرو. تاسو ما سره داسې ویډیوګانې دي که وښیم درته چې دا ورلډ پکې 70 ورځو کې تدریس شوی، خو هغه 70 ورځې 2.5 میاشتې وخت ډېر شی دی. نو دغه ریکارډونه چې موږ نوي جوړو، دوه مې د ورلډ اکسل دي، د نورو هدف دا دی چې دا هر څه تاسو په لنډ یعنی تعداد کم وي، خو ویډیو حجم وخت زیات ولګي، خیر دی، خو باید د ویډیوګانو تعداد کم وساتو چې زر تاسو یې زده کوئ. نو پروګراف اول څه ته وایي؟ پروګراف ګورئ، دغه لیکل چې زه کومه تر هغې چې ما انټر بټن نه والی، دا پروګراف دی. چې کله مې انټر بټن کلیک کا نو ګورئ بل پروګراف شروع شوی. فرق به تاسو ته د فاصلې نه لګي، معلومیږي تاسو ته فاصله. هلته دلته وګورئ چې انټر مې والا فاصله څومره ده او د خطونو منځ کې فاصله وګورئ. یعنې پروګراف دا معنا چې ورلډ پروګرام کې چې انټر بټن ته نه والی، دا یو پروګراف دی. پروګراف ته د یو خط نه هم جوړولی شي، د یو لغت نه هم جوړولی شي، د 10 خطونو نه هم جوړولی شي، د 100 نه هم، تر هغې چې تا انټر بټن نه والی، دا یو پروګراف دی. اوس چې موږ او تاسو دلته اول ولیکو مساوي R&D قوس شروع قوس بند انټر، دا ګورئ څو پروګراف شو؟ دا 15 پروګرافه شو. همداسې تعداد مې تاسو ته ویلی چې زیاتولی هم شي. اوس اول تاسو وګورئ دلته بولټس دي. بولټس وایي سمبول ته. ته غواړې چې هر پروګراف سره یو بولټس واچوې، دې نه ته هر پروګراف سره یو بولټس اچولی شي. بولټس معنا سمبول. سره کم بولټس چې د خوښ وي ته یې صرف څه که انتخابوه. که بولټس چې نه دي په کار په څه کلیک که، نن واپس ختم که. نو دلته ته هر پروګراف سره څه کولی شي؟ بولټس اچولی شي، سره کم بولټس چې دی په کار وي. آیا اوس دلته فکر راځي چې دنه نور دنه بغیر نور بولټس شته؟ او تاسو به راشئ دلته هغه ته څه ورته وایي ډیفاین نیو بولټس ته، دلته به سمبول سره شي، دلته نور سمبولونه بولټسونه هر څه رقم شته، هر رقم چې په کار وي صرف یې انتخابوئ. اوس ځینې خلک داسې پوښتنه کوي چې آیا زه کولی شم چې دغه پروګراف ته ځان ته یو سمبول واچوم، دی بل ته ځان ته؟ او دا انتخاب که، دته دا سمبول انتخاب که، دی بل ته ته غواړې بل، دی بل ته بل انتخاب که، ستا خوښه ده. هر رقم سمبول چې ته غواړې هر یو ته علیحده علیحده اچولی شي. یا ته غواړې چې دغه ته زه سمبول نه اچوم، دې سره زما سمبول نه دی په کار، دې ته یې ما اچوه، رایشه دلته څه ورته انتخاب که. نن په دې شکل هر یو ته ځان ته سمبول هم اچولی شي. ښه، زه ټول کنټرول ای کومه. بیا کری شو ډیفاین نیو بولټس ته، دلته یې لیکلي پکچر. ته کولی شي دا سمبول موقعیت درته ښیي، دا سمبول موقعیت دی. اوس چپ خواته سنټر، نو دا وګورئ د دې مارجن سنټر ته شو دا سمبول. دا وګورئ دغه ځینه دې ځای پورې دې ته مارجن وایي، دا د دې سمبول موقعیت درته ښیي د لیکلو نه. ته غواړې دا مارجن رایټ خواته کې، اوس وګوره رایټ خواته دې خواته شو، دا مارجن دی. نو د دې سمبول موقعیت دې نه بدلولی شي. عکس غواړې سمبول سره عکس هم راوستلی شي. ورک آفلاین عکس چیرته دی؟ هر څنګه عکس چې مثال زه ای ډرایو ته راځم، لوګوز ته راځم، دغسې یو عکس ورسره راوستلی شم، عکس هم راوستلی شم. که لیکلو سایز زیاتی سمبول به هم ورسره غټېږي. اوس که زه غواړم سمبول ته واړم، سمبول دې سمبول ته زه رنګ هم ورکولی شم. څنګه به یې ورکوم؟ رای به شي ډیفاین نیو بولټس ته. فنډ ته به راشي، په فنډ خو تاسو پوه شوئ، نوره رنګ ورته ورکوئ، سایز ورته زیات کوئ. داسې دا موضوع د قابل د تشریح نه ده، ځکه تاسو مخکیني درسونو کې ویلي دي. ګورئ ښه، چینج لیول لیست دا څه کار کوي؟ دې سره پس ته راځو، هلته یې تشریح کوم، هغې موضوع کې به ټول دلته هم پرې پوه شئ. نن باندې سمبولونه ختمېږي. کنټرول ای که، مثال کنټرول پلس ای غواړم چې دې ټول نه سمبول ایسته کړم، څه واله نن.
بل چې شه ده نمبر ته سمبول په ځای نمبر اچي د سی عدد پروګراف سره یا رومي عدد یا ای بی سی دا هم اچولای شي صحیح شو او که واپس راشي define new bullet format ته دیز نه نمبرونه مختلف اقسام دي د سی نمبر اچي 1 2 3 4 second third د سی اچولای شي اما خبره نمبر فارمټ د سوي کوم خواته دی فند بدلولای شي دا ټول خبره تکرار دي بل موږ سره د ملټي لیول لیست ملټي لیول لیست باندې اول ځان پوي کوي لکه مثال په تور پلار د پلار پسې بچی دي نوسی دي دته ملټي لیول لیست وي لکه تاسو ته مثال در کوم دلته موږ مثال کمپیوټر د ډي ای ټي یا مایکروسافټ افیس پروګرام ده دا موږ شروع کړی ده د مایکروسافټ افیس کې موږ کوم پروګرام وسلو مایکروسافټ ورډ کې به اوس موږ کوم ټیب لولو هوم ټیب کې کوم ګروپ لولو مثال په تور پروګراف ګروپ موږ لولو پروګراف ګروپ شو صحیح ده اوس که یو کس راشي داسې وګوري چې دا موضوع یو بل پورې تړلي دي که ټول ځان ته دي خو که داسې وګوري داسې پوهېږي سړی چې دا یو ځان ته موضوع ښکاري دا ځان ته چې دا ځان ته خو زه غواړم چې نه دا داسې سړی چې وګوري داسې وګوري چې دا افیس ته د پسې تړلی دی ورلډ یعنې د کې دننه ورلډ دی ورلډ کې هوم ټیپ نو دته ملټي لیول لیسټ وایي څنګه به دا لیست جوړو دلته راشه یو سټایل ورته د لیست انتخاب کې اوس وګوره بیا هم صحیح رانغو نو بیا ورته څه وکړي ټیپ بټن به ووایي ټیپ بټن ووه ګوره مایکروسافټ افیس کې څه راغو مایکروسافټ ورډ بیا ټیپ بټن ووه بیا ټیپ بټن ووه هوم ټیپ کې څه راغو مایکروسافټ ورډ کې چې راغو هوم ټیپ بیا دلته کلیک کړه ټیپ بټن ووه بیا ټیپ بټن ووه اوس ګوره یو کس چې راشي پوهېږي که نه لکه مثال پلار دی زوی نوسی کړوسی هغه سیسټم شو که نه دته ملټي لیول لیسټ وایي یعنې موږ سره افیس دی افیس کې ورډ پروګرام ورډ کې هوم ټیپ کې ګروپ پروګراف دی نو دا ملټي لیول لیسټ سټایل ته دیز نه بیا بدلولی شي کم رقم یې غواړي دا سټایلونه دي دلته دا د هیډینګ سټایل ورکې هیډینګ څه ته وایي د سره به بیا پس ته راځو دا هلته موضوع ده نو دلته وګورئ دلته ملټي لیول لیسټ وایي دلته هم دا اپشن تاسو ته مو وویل چې زه یې پرېږدم دلته هم دا کار کوي صحیح شو نو ملټي لیول لیسټ چې کله هم جوړ کړو بیا د هغه ملټي لیول لیسټ سټایل تاسو دیز نه بدلولی شئ چینج لیول لیسټ لیول څه ته وایي دا لیول 1 شو یعنې دا اول لیول شو لا لیول 2 3 4 اوس دکې یو بل لیول راغو مثال په توره ملټي لیول لیسټ دا مثال لیول 5 شو دا خو 4 دی زه غواړم دا 5 شي دلته به راشي چینج لیول لیسټ دا 1 2 3 4 او دا 5 ګوره داسې ټیپ بټن په ذریعه هم کولی شي نو دغسې تاسو د لیول لیست تیز نه بدلولی شي ډیفاین نیو ملټي لیول لیست داسې خپل هم لیست ورکوي دلته کم نور لیست ورکوي څلورم دی پنځم دی کم لیول دی صحیح شو که دا انتخاب کوي دلته راشئ ورته ووایه چېره ډیفاین نیو ملټي لیول لیست داسې لیست ته سټایل ورکوي خپل هم یو لیست جوړولی شي دلته ورته فنډ سټایل انتخاب کوي دلته ورته رنګ انتخاب کوي لکه اوس اول لیول رنګ دې څنګه وي اول رنګ دې مثال سور دی وي دلته راشه لیول 2 دې څنګه وي لیول 2 دې مثال په توره نیله وي لیول 3 دې څنګه وي لیول 3 دې مثال په توره جګري وي همداسې ځه دا لیول لیست صرف دې ډاکومنټ کې غواړي کار یې وکړي خو زه غواړم صرف دې کې بس اوکې که اوس وګوره هماغه رنګونه یې اغوستي دي که نه سور جګري نیله صحیح ده واپس لیول لیست ختموئ سوالی نه نن سره لیول لیست څه کېږي واپس ختمیږي صحیح دی کې به انشاءالله څه مشکل نه وي بل موږ سره چې دی مایکروسافټ ورډ ما ولیکلو موقعیت دی اوس دغه لیکل چې تا کړي دا د صفحې کوم ځای کې غواړي چپ خواته لیفټ سنټر منځ کې رایټ راسته خوا که پښتو وي رایټ خواته که انګلیش وي یا عنوان منځ ته غواړي لیفټ خواته غواړي کوم خواته غواړي لکه دا صفحه ده ګوره زه یو نوی ډاکومنټ ټلمه دلته مثال مو ولیکو مایکروسافټ ورډ دا لیکل ته د موقعیت یې بدلوي ته چېره دار لیکل چې وي پروګراف موضوع ده خو ټول پروګراف ما یو لغت ولیکو دا سنټر کې غواړي دا پروګراف رایټ خواته لیفټ خواته سنټر د دې شارټ کټ هم بیا شته مثال لیفټ خواته که غواړي لیفټ شارټ کټ چې دی کنټرول پلس ال دی رایټ شارټ کټ چې دی کنټرول پلس آر دی د سنټر شارټ کټ چې دی کنټرول پلس ای دی بل جسټیفای دی هم اوس تشریح کوم جسټیفای کنټرول پلس جے شارټ کټ دی کنټرول پلس جے اوس ګوره
دلته مثال په تور ما څه لیکلو که تاسو وګورئ دا پروګراف څلور خوا دې اړخ ته څومره منظم دی، دې خوا غیر منظم. که دا ته منظم دی جسټیفای څومره ښایسته اخبارونو کې دا ډېر په کار پروګرافو مونوګرافو کې. بیا لو جسټیفای دی یو میډیم جسټیفای. میډیم دا معنا د منظم وایي کې خو د لغتونو منځ کې به لږ لږ فاصله اضافه کړي. بل جسټیفای های دی، های بیا د دې لغتونو منځ کې فاصله نور هم زیاتوي. او نارمل جسټیفای دی. او کنټرول پلس جی څه دی؟ شارټ کټ دی. لاین ان پروګراف سپیسینګ دی. دې نه موږ او تاسو د خطونو منځ کې دا پاس ګورئ د خطونو منځ کې فاصله کمولی او زیاتولی شوې. نور هم زیاتېږي هغه اپشنونو ته به راځو. ګوره څومره فاصله غواړي لکه د ګټه سره تاسو لیکل لږ دي ته وایي چې دا لیکل په ټوله ورکه راشي. درته وویل شي چې د لیکلو سایز هم مه غټو، نو بیا به ته خطونو منځ کې فاصله زیاته کړي. یا داسې ده چې لیکل زیات دي 2 ورق کې راشي درته دا 1 ورق کې راوله سایز یې مو وړوکی کړو بیا فاصله څه کړه کمه کړه. دا یې ګټې دي. ښه ایډ بیفور او آفټر څه کار کوي؟ ګورې دا پروګراف دی دنه دا مخکې بیفور شو که نه دې دواړو منځ کې فاصله ته غواړي ختمه کړي. دلته راشه ریموو سپیس. ګوره ولې د ټولو پروګرافونو منځ کې زه فاصله ختموم دلته وځلی شم ریموو سپیس. بس اوس دا پروګراف دی دنه مخکې دا بل بیفور دی که نه دې دواړو منځ کې زه فاصله راولم. ایډ سپیس بیفور پروګراف ګوره فاصله راغله که نه. اوس دنه بعد دا بل آفټر دی دې منځ کې فاصله راولم. ایډ سپیس بیفور آفټر پروګراف. دومره خاص اپشن هم نه دی خو خیر کله کله په درد خوري. شیډینګ څه کار کوي؟ دا هم د لیکلو زمیني لیکلو ته رنګ ورکوي. بیکګراوند ته یې رنګ ورکوي. ګوره بیکګراوند ته کم رقم رنګ ورکوي. رنګ ختمې سواله نو کله دا اپشنونه موږ ټیبل سره لولو. دا د ټیبل انزر ټیپ کې چې ټیبل هم ویل دلته دا موضوع تشریح کېږي. ښه دې موضوع ته راځم. شیډ دا پروګراف کوم ځای کې ختم شوی دا علامه دلته درته ښیي. تاسو سمول چې انټر بټن پروګراف ختموي. چې په دې بټن کلیک کړئ دلته دا سمبول چې راغلی یعنې دلته پروګراف ختم شوی دی. واپس دا سمبول ختمه کلیک کړه. دا موضوع هم په ورډ پروګرام کې په انزر ټیپ کې موږ او تاسو لولو خو دلته به یو مثال زه درکړم سورټ وایي تنظیمولو ته. لکه داسې ګورئ داسې فکر وکړئ موږ نومونه ولیکه. مثال په دې شکل موږ نومونه ولیکه لکه هغه مکتب یا پانتونونو کې به هم لیدلي درته اول الف والا نومونه راوله بیا بی والا دغسې. اوس دا نومونه مه ولیکه. صحیح شو؟ دا ګډ وډ داسې فکر وکړئ نومونه دي. اوس تا ته یو کس وایي دا نومونه منظم که اول ای والا نومونه راوله بیا بی بیا سی. نو دلته سورټ باندې به ته کلیک کړي. لیکل به انتخاب کې سورټ. درته وایي چې دا څه شی منظمه مثال په طور پروګراف منظمه وي. هیډینګونه عنوانونه دي فیلډ زه ورته هم پروګراف دی. لیکل دي که نمبر دی که تاریخ دی زه ورته هم لیکل دي. ټکس کوي لیکل کوي ټکس که نمبر وي نمبر که تاریخ وي تاریخ ټکس دی. اسنډینګ څه معنا ا نه تر زیټه پورې. اول به ا بی سی داسې به منظم کړي. ګوره دې ته اسنډینګ وي. او که دلته زه بیا کلیک کړم ډسنډینګ څه کار کوي؟ دا اپوزیټ دی. اول به زیټ والا راولي ا به آخر ته راولي. صحیح شو؟ نو که داسې تاسو سره تاریخ وي تاریخ په انتخاب کې نمبر به راولي اول کوچنی او دلته اسنډینګ کوچنی غټ زوړ تاریخ به اول راولي که اسنډینګ انتخاب کې او که ډسنډینګ انتخاب کې اول به نوي تاریخونه راولي. ښه دا څه معنا هیډر رو نو هیډر رو. دې ته اوس راځو. ګورئ دا نومونه یو عنوان زه ورکوم لکه ما نوم ورکړو نیمز. صحیح شو؟ عنوان مې څه ورکړو نیمز. اوس که زه دلته راشم زه ورته وایم دا نومونه اسنډینګ یعنې ا نه زیټه پورې. که چېرته عنوان ولري هیډر رو دغه چې عنوان ته ویل کېږي. چې عنوان ولري ته وایې چې د عنوان سره ګوتې ونه وال شي عنوان دې په خپل ځای پاتې شي. دغه اپشن په دې لاندې حروفونو اپلای کړه نو ته به هیډر رو ته چک ولګې. ګوره هغه خپل ځای پاتې شو په دې نور لاندې لیکلو هغه اپلای شو که نه. او که چېرته عنوان نه لري بیا چېش ته چک ولګو نو هیډر رو ته. صحیح شو؟ دا مې دلته تشریح کړو ټیبل کوم بیا یو نظر پې واچو موږ او تاسو. ښه دا څه کار کوي؟ ډېر مهم اپشن دی. ګورئ مسیر دی د لیکلو مسیر. مثال ته ما څه لیکلو که دا د لیکلو مسیر د چپ نه راسته خواته دی. که زه په دې کلیک کړم راسته نه به چپ ته شي. خو د دې اوس اصل ګټه زه تاسو ته ښیم. ځینې وخت موږ او تاسو پښتو انګلیش لیکل یو ځای کوو. پښتو انګلیش لیکل څه کوو؟ یو ځای کوو. لکه یو کتاب لیکي هغه کې پښتو هم راځي بیا د یو انګلیش خارجي نوم پکې راشي مثال په توره.
دا به موږ څنګه کوو. نو ګورئ زه دلته راځم تاسو ته اوس دا مثال زه واضح کوم دلته چې د دې اپشن ګټه څه ده. دا میسج ته چا میسج کړی ښه ګورئ دلته زه لیکم مثال اول انګلیش لیکل کومه پښتو لیکل کوم. مثال زه دلته لیکم چې اول ځل کمپیوټر چارلز بابي جوړ کړ. انګلیش کې دا نوم لیکم. نو تاسو فکر وکړئ چارلز ښه زه به دلته راشم یو نوی ډاکومنټ به والم زه به ولیکم راسته خوانه اول ځل کمپیوټر اوس انګلیش نوم چارلز. ګوره هغه انګلیش ته پښتو نه مخکې شوه دا خو اوس ګډوډ راغو باید دا دلته راشي که نه کمپیوټر نه پس تاسو به دا لیکل چې داسې کوئ اول به داسې وکئ مسیر به یې بدل کئ رایټ ټو لیفټ به یې کئ بیا به هغه انګلیش نوم ولیکئ چارلز بیبیج او بیا به دا لیکل راسته خواته کوي بس نور مشکل حل شوی لیکل کوه که نه جوړ کړی بس ته چې دا ډاکومنټ څومره لیکي که انګلیش ورسره یو ځای کېږي بیا به دا مشکل نه وي. اوس ګوره زه لیکم دویم ځل کمپیوټر ما مثال بیلګټ نوم لیکم بیلګټ جوړ کړی. ګوره اوس مشکل راغو نه دا طریقه ښه زده کړئ ډېره مهمه ده ډېر به په درد وخوري. پروګراف علامې ترازو دا ګورئ ټول تشریح شوي دي دا مې اوس تشریح کړ لیکل جسټیفای دا اپشنونه موږ او تاسو فهرست کې به لولو هلته به یې درته تشریح کوم خو دلته اوس صرف وایم چې باډي ټکس عبارت ته وایي. باډي ټکس څه ته وایي عبارت. مثال تاسو څه لیکلو که مثال په طور دلته راغمه لږ ټکس مې ولیکه مساوي آرنډي که او شروع که اوس بند. اوس وګوره دغه موږ سره چې ده عبارت دی دا عبارت دی نو دلته باډي ټکس ته عبارت وایي دا خبرې به پس ته راځي. دا ډایرکشن مو درته ویل لیفټ ټو رایټ رایټ ټو لیفټ ایزي نه هم کولی شئ بیفور او آفټر مې درته وویلو خو دلته دا بله موضوع ده. ګورئ مثال په طور زه دغه پروګراف غواړم د دې بل پاسني او لاندني پروګراف نه لږ مخکې کړم که د پاسني نه مخکې کوې بیفور ټکس بیفور مخکې پاسني نه څومره مثال داسې را مخکې کوې ګوره بیفور داسې راغونډ شو که نه او که زه دا انډو کوم آفټر نه څومره هغه کې آفټر مثال ګوره آفټر داسې دا بل اوس آفټر دې معنا ورکوي داسې مخکې دا غوارونو کې دا یو سټایل درته ویل کېږي ډېر په کار راځي. لکه زه یو مثال استاد درکوم دلته زه یو شیپ علمه او دلته زه یو حرف لیکمه یا یو لغت لیکمه دلته زه لیکم مثال ورډ دا منځته کومه دلته دا اپشنونه بیا تاسو لولئ مثال سینټر څه شو پوزیشن مثال سینټر شیپ فیل دلته به راشي دا به پوزیشن سینټر ته کې یو منټ ټکس ډایرکشن لاین دا دی میډل لږ به دا لیکلو سایز هم زه غټ کړم داسې په کار راځي دا بیا ښه. نو دا څه کار کوي لږ مخکې کوي د یو د لیفټ نه رایټ ته یو د رایټ نه لیفټ ته میرو انډنټ دا بیا د طرفه ښه دا څه کار کوي اوس ګورئ زه دا انډو کوم واپس اوس زه غواړم چې د هر پروګراف اول حروف اول لاین نه دا نور لاینونه داسې مخکې راشي لکه یو سټایل دلته به زه راشم فرست لاین څه معنا یعنې اول لاین د څه وکړي اول لاین د نور لاینون مثال دا نور لاینونه د اول لاین نه مخکې شي ګوره فرست لاین یو منټ زه دا ډاکومنټ ګورئ دلته راځم فرست لاین مې واغستو صحیح شو ګورئ فرست لاین به مخکې شي دا نورو په خپل ځای ولاړي او که زه هینګینګ والم هینګینګ څه کار کوي اول لاین به څه وي په خپل ځای دا نور به لکه ځوړن هینګینګ سټایل دته ویل کېږي دلته هم ښایسته حروف اکثره خلک راولي مجلو دې شیانو کې دا ډېر په کار راځي او که واپس خپل اول حالت ته راولي نه اوکې. بل اپشن دلته چې د ریشو پروګراف بټن ته بیفور او آفټر ما خبره ده مثال دا پروګراف د نه مخکې د پورې فاصله غواړي لاین سپیسینګ د خطونو منځ کې سنګل 1.5 انچ فاصله غواړي ډبل 2 چنده دی اټلیست کم از کم څومره دلته ته فاصله ورته 100% انتخاب دلته فاصله ورته انتخاب کا
او که دلته راشي سنګل عادي حالت دی ښه. نو دلته هم موږ فاصلې بیا اندازه د لاینونو منځ کې زیاتولی شو څومره چې ته غواړې ورته یې ورکړه مولټیپل ډېر څومره ته غواړې ستا په خوښۍ څومره مولټیپله او که ریشم نن سنګل دا عادي حالت دی ښه. د پروګرافونو منځ کې فاصله غواړې ختمه کړي دلته ریشه څه لیکلي ډونټ ایډ سپیس بټوین پروګراف ختمه بشي واپس فاصله راوله کلیک کا واپس راځي. بل ټپ بټن د مهمه موضوع ده. ټپ کې تاسو په کیبورډ کې لیدلی جم دپاره استعمالیږي. ګورئ زه تاسو ته مثال در کوم زه غواړم داسې یو جدول جوړ کړم نیم لکه فورمې تاسو به لیدلی داسې نقطې نیم بیا فادر نیم دا فورمې د ټپ بټن په ذریعه جوړیږي. ټپ کې تاسو کیبورډ کې په کیبورډ کې مې تشریح کړی ده چې دا په یو بټن ده چې جمپ وهلو دپاره استعمالیږي دې ته ټپ کې وایي. دا چې اکثره د دې جمپ نیم انچ دی ګوره چې دا وهم نیم انچ ټوپ وهي. دلته خطکش وګورئ د دې ګټه اوس خطکش تاسو دلته معلومیږي پیمایش دپاره نیم انچ صحیح شو. اوس زه دلته راځم زه یو فورمه جوړوم چې دا ټپ بټن و همدا د 4 انچ ته ټوپ وایي. دلته وری شئ ټپ کې ته وری شئ او دلته وګوره ډیفالټ ټپ سټاپ یعنی د خپل سایز څومره دی نیم انچ دی. زه ورته سایز ورته یم چې ټپ سټاپ پوزیشن زه ورته یم چې اول جمپ وایي 3 ته دې ووایي څو جمپ ورکوم سیټ بل جمپ چې وایي 15 ته دې ووایي 2 جمپه مې داسې ورکړه خو دا جمپ چې وایي منځ کې څه فاصله وي که کم سمبول دی وي نو نه زه ورته یم چې منځ کې دې کم سمبول وي لیډر دې سمبول کې کم سمبول وي زه ورته یم دا سمبول او دې سیټ کا د دې منځ دا چې کلیک کوم 15 چې تاسو ټوپ وي منځ کې د سمبول کې فاصله زه ورته یم سمبول دا سیټ کې صحیح شو. اوس ګورئ ته نقطه راغله ټپ کې پوزیشن دا دی ګوره زه لیکم نیم تاسو ته مثال اوس واضح څومره زما کار اسانه کو فادر نیم صحیح شو. نو د ټپ کې دغه وظیفه ده دلته تاسو ته مثال واضح دی کلیر آل دا ټول پوزیشن چې تا ورکړ دا ختم کړه ته ورته چېرې زه دا ځل ټپ بټن ووهمه نو څلورم انچ ته ټوپ وي خو دغه سمبول دی راولي سیټ که بس اوکې نور ختم شو صحیح شو. ګوره اوس ښایسته فورمه جوړه کړه فادر نیم جاب وظیفه کنټري د کوم هیواد دا لاسي دا فورمه تاسو لیدلی څومره په اسانۍ سره جوړېږي. نو چې کله وایي ته ټپ بټن ووایې لیکل دې د کوم خوا نه شروع شي دلته ورته دا وایي نو په دې خو مړه پوهېږئ به اما خبره چپ خوا نه وسط نه رایټ نه ډیسیمل داسې یو نقطه به نه شروع شي بار نه دې شروع شي. نو دا موږ او تاسو سره د ټپ کې بټن وظیفه وه او دلته نور څه نشته ده کې چې موږ او تاسو سره پکې تشریح کړو. دا موږ سره سو پروګراف ګروپ او سټایل هم انشاءالله بله ویډیو کې به موږ تاسو دا ټپ هم ختم کړو که ژوند